سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. What do you mean? What do you mean? ستا مقصد څه دی؟ یعنی ستا هدف څه دی؟ I need a new phone. زه یو نوی تلیفون ته ضرورت لرم. There is no evidence. هیڅ شواهد یا هیڅ اسناد نسته چې دا ثبوت کې د یو چا جرم. Talking in library is not allowed. Talking in library is not allowed. په کتابخانه کې یا په لایبرری کې خبرې کول د خبرې کولو اجازه نشته، یا خبرې بندې دي. Does she speak Pashto? آیا دا په پښتو باندې خبرې کولی شي یا په پښتو ژبه باندې خبرې کوي؟ Do you know how to play Ludo? آیا ستا دا زده دی یا ستا د چکې بازي زده ده؟ This room doesn't get a lot of sun. دې خونې ته زیات لمر یا لمر نه رالویږي، یعنی تاریکۍ ورته لمر نه ورته جوړېږي، موږ ته شوی سایه روخه ده. Is he a teacher? آیا دی استاد دی یا معلم دی؟ You and I have something in common. زه او ته په ځینو شیانو کې سره ورته یو، یا دغه سره لرو. موږ ته په اسلام باندې طبیعت مو یا مثلا یو څه دي چې هغه ما ته د دواړو یو رقم خوښېږي. مثلا زما سپین رنګ خوښېږي، فرض کړه ستا هم سپین رنګ خوښېږي. مثلا ستا هم تور ساعت خوښېږي، مثلا زما هم تور ساعت خوښېږي. He is a student at high school. دی په لیسه کې شاګرد دی. By the way, where are you from? By the way, where are you from? په هر حال ته د کوم ځای یا ته د کوم ځای څخه یې؟ I am pretty sure. زه بالکل مطمئن یم. I saw him jump. ما دی ولیدی چې وغورځېدی، مثلا د یو لوړ ځای څخه جمپ ووهي. My friend was killed in a traffic accident. زما ملګری د په ترافیکي پیښه کې شهید شو یا مړ شو. Take up your coat and make yourself at home. کوټ دې وباسه، یعنی داسې ته اوس په کور کې داسې احساس وکړه چې ته د کور څخه مثلا نه وځې، یعنی راحته واوسېږه. I called for help. ما د کومک په خاطر باندې یا د کومک لپاره غږ درته وکړي یا مې زنګ درته ووهي. He was sitting on bench. دی په دو نفري چوکۍ کې چې شو ناست و. دوستانو، خدای دې وکړي چې ورباندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که سوال در پیدا شوي، په کومه جمله باندې پوه شوي ناست، کمنټ راته راکړئ. زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.